د ابراهیم صافی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د بریتانیا د برمنګم ښار کې یم. د دې ښار ځینې څنډې او د افغانانو کاروبار در ښایم. راسره اوسئ. راځئ دلته در باندې داسې بازار وګورم چې موږ او تاسې په افغانستان کې هم لرو، لکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې دغه ډول تازه میوې او سبزیجات پلورل کېږي. راځئ په ګډه یې ګورو. وروره څنګه یې؟ وروره ښه یې؟ جوړ یې؟ دلته تر ډیره زموږ استاد چې خپل افغانان دي په همدې ځایو کې کاروبار کوي. دغه تازه میوې دي. زموږ استاد صاحب السلام علیکم وروره، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ څنګه یې وروره؟ ته کاروبار ښه دی انشاءالله؟ نوم دې څه و؟ نوم دې؟ حمزه. لاس یې هغه که موږ خو دې نه معلومېږي. څومره وخت کېږي دلته کار کوي حمزه جان؟ صحیح کاروبار ښه دی انشاءالله. دلته زیاته برخه افغانان دي که څنګه؟ ډېره زیاته مننه حمزه جان. خوشحاله اوسئ. Nie. سم دم لکه زموږ استاد په افغانستان کې چې څیزونه خرڅېږي دلته هم همدا خبره ده. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ څنګه دی بازارونه څنګه دي وروره؟ لیړو بامیه، ځینې ورته لیړو وایي، ځینې بامیه وایي. لکه څنګه چې هغه بل ورور ویلې زیات تر ډېره دلته افغانان دي همدا تازه میوې او سبزیجات خرڅوي. Come on, guys, come on. Finally. Amigo, Quintanes, Kadaisi, Kada. Amigo, Sisi, amigo. Yes. دا زموږ استاد چې افغان دی ماشاءالله داسې هغه دی داسې له زړه سودا کوي سم لکه زموږ استاد چې په افغانستان کې چې
Come on, take one. Yes, 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 yes. Yes, yes. او ښه سره له دې چې دی ښه اخلاق کوي Okay, next place. او خلکو یې هم ګڼه ګونه زیاته کړې وه. Close, Tupac, please. Come on, try before you give me, you're Gharib. You're a poor woman like me. Oh no, don't say that. Oh, په هر ځای چې افغانان یې ژوندي دي داسې خوشحاله وي. Wait for the check, please, okay? Yes, please, yes, please, yes, please. Thank you. Okay. Yes. ژوندی دی. Come on, guys. یعنې دلته ډېر کم پکې دا نور خلک دي ټول پکې همدا زموږ اساسي افغانان دي چې هره خوا ته ګورې څنګه یې وروره ښه یې جوړ یې دا هم زموږ اساسي افغان دی نوم دې څه دی شریف خان دی د پکتیا دی پکتیا یې شریف خان د پکتیا دی دی هم همدې ځای کې کار کوي ماشاءالله کار یې ښه دی دا دی ګڼه ګونه پرېږده یا څنګه جوړې خیر کوم ځای د افغانستان ننګرهار ښه دلته کار کوي ښه نوم دې څه دی ښه وحید الله څه کاروبار کوي خپله دلته ښه ښه ډېر ښه کوم پوهنځی لولې دلته نه کالج کې یعنې انګریزي زده کوي ښه ښه دلته دې ملګري دي او که کار ته هم کله کله راځي ښه ښه څنګه دلته ژوند څنګه دی هلته په وطن کې زموږ اساسي خلک ډېر تر ډېره دا تر ډېره خلک دا هغه کوي چې والا پیسې هلته داسې دي هلته پیسې پیدا کول اسانه دي سخت دي ډېره زیاته مننه وروره کور ودان Cuchillo. Yeah, cuchillo. څنګه یې وروره ښه دا شفتالو دي څنګه ښه بادرنګ چې د لغمان درته در یاد شي ښه غټ غټ ګلپیان دا هم د لغمان تولید دی ښه فاصلې دلته ګوره څومره پاکه پاکه ده په هر ځای کې فرق کوي جوار سلام علیکم وروره څنګه یې ښه یې جوړ یې بخیر یې څنګه کارونه ښه دي انشاءالله ښه نوم دې څه و سلطان عزیز سلطان عزیز دی زموږ استاد د افغانستان دی او الحمدلله ټول ډېر اخلاقي دي او ډېر ښه اخلاق کوي دلته د خلکو سره رویه یې ډېره ښه وي سلطان عزیز ورور څومره وخت کېږي دلته کار کوي دلته شپږ کاله کېږي شپږ کاله مننه ډېره مننه دا کور ودان دا تاسې د کوم ځای دا میوې کوم ځای نه راځي تر ډېره دلته ښه یعنې تر ډېره د افغانستان میوې خو دلته نه راځي
ښه وای تاسو مبارک ته څه وایې که چیرې د افغانستان میوې راشي ښه بازار به ولري د کوم ځای سلطان بغلان یې ښه ښه ډېره زیاته مننه وروره خوشحاله اوسې السلام علیکم دا د بریتانیا د برمنګم ښار د هغه افغانانو د ژوند یو تصویر و چې دوی په آزاده فضا کې خپل کاروبار کوي هغوی چې خورا ډېر لوی کاروبار لري یعنې دلته سوداګري کوي هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې له تاسو سره شریکوم